د سیاسي ګوندونو لیدرانو او زما خویندو یوه خبره واضح کومه تر هغه راغوي چې د بل په کور ورننوځي تر هغه راغوي چې د بل مال ورټي تر هغه راغوي چې د بل انسانان وردي دنیا بیا ثابته کړي پښتون افغان د چا په کور ورننوتی و دنیا کورتونه راتلل زموږ په کورونو راوتل موږ د چا وسایل نه دي لوټلي د دنیا جهان ته قدونه راغلل زما وسایل یې لوټل موږ د چا هم سړي باسیته کام نه دي وژلي موږ یو کام ته دننه نه یو وردخل شوي موږ نه په امریکا بمبارونه کړي دي نه مو په چین بمبارونه کړي دي نه مو په روس بمبارونه کړي دي نه مو د دې وربل په واګدار بمبارونه کړي دي دوی راغلي دي زموږ په خاوره یې بمبارونه کړي دي بیا په 2001 کې په افغان وطن کې جنګ شو ډېره مهمه خبره درته کومه په افغان وطن جنګ په یو بنیاد امریکې شروع کړه امریکا ویل چې اسامه بن لادن په ما باندې حمله کړې ده زه چې کوم ملک اسامه بن لادن ناست وي زه به هغه ملک ورانوم دوی راغلل افغانستان یې په افغانستان یې کارپټ بامونه دا غورځول شروع کړل خو یو خبره نن زه د دغې جرګې مخ ته ناست یم د امریکې د یونایټډ نیشن نه تپوس کوه چې که په یو سړي پورې پوره ملک ورانول جایز و نو دا سړی خو پېښکاباد کې وختلو دا بیا خو دا نه وایم چې دا سړی د ونډه کړه خو په هغه ورځ دا جواز هلې ورکړه خو یو خبره نه وایي دا معلوماتي کیسه ده او یو خبره کوم که یو سړي لپاره یو وړوکی اپریشن ضرورت و نو دا خو د 2001 اول اخبار نیویارک ټایمز کې اول خبره دا راغله چې اسامه په توره بوره کړی نو تا یو وړوکی اپریشن لکه دلته چې کوو هغه بې د هغه ځای لپاره به نه و جایز لهذا دا اسامه بن لادن خبره نه وه دا په دې خاوره باندې د چین امریکې او د دنیا د قوتونو په خپل منځ کې د جنګ منصوبې وې د هغې دپاره یې په دې وطن کې خپلې منصوبې جوړولې د 2001 هغه جنګ په 2003 نه پس اول قبایلي اصلاحته د واڼه په خاوره باندې دلته شروع شوی دی محترمو څوک دې ګیله نه کوي نن موږ معلومات سره شریکوو دا چې اول شروع کېده نو کمانډر د محمد چې کوم و ده زما شریکه وله دا د وسلوال تنظیمونو مشر و او د پاکستان فوج د ده پر خلاف باندې د یو اپریشن اعلان وکړ زه دلته سپین ږیري ناست دي او هغه خلک ناست دی چې په دې خاوره یې په خپلو سترګو کې لیدلي وي کمانډر نیک محمد په 1995 نه پس په 1990 کې د دغې ځای نه افغانستان ته د جهاد لپاره تلو هغه ټریننګ چا ورکړی و 1990 کې د نوې په دهایي کې ورکولو د چا په ملګرتیا دوی د دغې ځای نه تلل هغه ښکاره خبره ده د دغې ملک ادارې د دنیا د قوتونو په امدادونو باندې دا کار کولو نو آیا دا چې د کوم سړي خلاف دا اپریشن شروع کولو زما د دې سپین ږیرو د دې ټریننګ ورکړی و دوی پیسې ورکړې وې نه زما د وطن یوه جرګانه ورته شوې زما د وطن یو چارې ورته وي دا ستا د پالیسیو نتیجه وه دا زموږ د کام د پالیسیو نتیجه نه وه خبره ورانېدله خبره غره کېدله او تر دې ځای پورې راغله چې نن د پښتون وطن یو کوڅه داسې نشته دی چې هغه په وینو ځپلې نه وي او هغه جوړېدلې نه وي زه دلته ستاسو تاسو ته په کور کې یو ځل خبره کومه بیا به د یو ډاکومنټري په صورت کې یو د هغې مثال درکول کېږي محترمو موږ چې کوم معلومات راټول کړل شپږ اویا زره 76,584 پښتانه دا په ګولیو په بمونو په دماغو کې په داسې جنګ کې دلته دوی ووژل چې هغه زموږ جنګ نه و او په دې کې باسیت ضلع موږ معلومات ټول نه دي پوره کړي ځکه چې په باره کې موږ ته رپورټونه وو ډېرو ضلعو ډېر راپورته نه یې لیدلي افسوس خبره دا په ټولو نه زیات مرګونه 9,522 دا د دغې خاورې شوي حکومت کې ناست دي باسیت ضلع تر ټولو غټ خدمت خیبر چې 9,522 شهیدان یې شوي دي لین ماینز هغه ماینونه وو چې په اپریشن کې دوی ښخ کړي وو
شوي وو قبایلي مشران دلته ناست دي دلته د قادر خان دی کورنۍ ناسته ده او نور هم ځینې احمد اعظم تقریبا د شهیدانو کورنۍ دي دلته مولانا مفتي صاحب ناست دی چې خپل ملګري یې اوس یو کال اول ورکړي دي محترمو تقریبا دوی 14 سایه ویلوي زموږ سره خپل د قبایلي علاقایي مشرانو 1938 مشران داسې دي چې هغوی یا سرونه پرې کړي دي د خېټو پرې کړي یا دوی مړه کړي دي او د افسوس خبره دا ده څه کم 200 دماکې وخاله څه کم 200 دماکې په جماعتونو کې شوي دي څه کم 200 دماکې په جماعتونو کې شوي دي یونیورسټي سکول کالج هاسټل مدرسه جومات او امام بارګاه ورسره خطه کې په دې خاوره د کریسچن د هندو د سیخ د ده په عبادتګاهو کې او ورسره د حدیث سره موجود دی ما سره کتلی چې د توکي هم چلن کوي 200 نه باندې د ماکې په مزارو شوي او تبلیغي مراکز یو شی نه دی یو څه هم نه دي معاف شوي او د افسوس خبره داسې ده 200 دماکې او حملې داسې شوي چې په هغه کې هلته بیخي تر 10 کالو زیات سړی نه و یعنې ماشومان و هغه ټوټل کې 2 دماکې داسې شوي چې په هغه کې هلته بیخي ماشومان و ستا سړی نه و موجود 6 دماکې په داسې بازارونو کې شوي دي چې هلته یوازې زنانان سړي نه وو د دنیا په جهان کې موږ جنګونه لیدلي دي سړي سړي سره وژني دا وزر جنګ و چې چا منصوبه جوړه کړې ده چې دغې کان مسلمان دلته په مدرسه یا په سکول کې زه چې مسلمان یم دا په تاریخ کې بیا نه دي شوي دا په تاریخ کې نه دي شوي چې بیخي د ښځو دپاره یو منصوبه جوړېږي چې دلته ښځې دي دغې کان چغان وشي 214 زنانه یوازې زموږ په پښتون وطن کې د پولیو نوکري ته چې کومه زنانه ځي قسم په کور یې سړي وي دا دومره د غربت نه ځي 214 زنانې د پولیو په ټکمونو کې وژل شوي او د دې خاورې سیاسي لیډران یې ټول داسې شهیدان کړل داسې شهیدان کړي دي چې تر نن ورځې پورې د هغې قاتل ته څوک ګوته هم غځوي یا تش د انصاف خبره کوي هغه ته څوک نه پرېږدي محترمو هېڅوک یې نه دي درته معاف کړي بیا دلته په ضلع کرم کې 4,100 یعنې 4100 نه باندې کسان دا په سیاسو جګړو کې الله شهیدان شوي دي زه په ایمان درته وایم هېڅ د سیاسو جګړه نشته دی نور د هغې ځای ټول خلک درته موجود دي چې هغه درته وښایي چې څوک جګړې جوړوي او څنګه یې جوړوي دا بیخي زیاتې دي نورې هم دي دا د آخري چې کوم بم دماکه د پاسه بمباري شوې وه او د یو کور 23 کسان ټوټل پکې شهیدان شوي او ماشومان او بیا هغه تن د کرفي د وجې د هغو آخري مخ لیدلي ته نه و تللی هغه وه د میسینګ پرسنس یو کور 9 کسان ورک وي دا د یو واقعیا صرف سمپل وي دا نه وه چې دا ټوټل واقعیات دا دي دا تقریبا د هر کور واقعه ده دلته ناست هر تن چې کوم دی دا ټول د داسې واقعیاتو ګواه دی ما دلته د لاپته افراد خبره مې وکړه 6,900 نه باندې ورک خلک چې بیخي ورک دي تر اوسه پورې د هغې زموږ سره ریکارډ ته دی او پښتنو او مشرانو زه اوس آخري خبره ته راځم بیا به په دې نه بعد په وسایلو باندې هم خبره کېږي تاسو ته یوازې معلومات درکوي بیا به د هرې سیدې او د هرې پارټۍ مشران خبرې وکړي تر سبا پورې دلته یو موږ او تاسو ځو به نه چې یو نتیجه ته انتهایي هیلې راوړي دي خلکو د زرګونو بلکې د لکونو شهیدانو نن یې پلرونه په هیله ناست دي محترمو دا هر شی وشول نتیجه یې څه وه د اپریشنونو نتیجې موږ ته دا راورسېدې
ورسېدلې او جرنیلانو دا زه چې څه وایم دا ټول په ثبوت دي. جرنیلانو جرنیل کیاني چې د یو وخت ارمي چیف هغه په استرالیا کې ځان ته پوره جزیره اخیستې ده، په دنیا یې جنت ورته جوړ کړ او زما د بچو کورونه یې دوزخ جوړ کړل. په دې کې دننه بل چې کوم رحیل شریف هغې په عربو کې ځان ته د دنیا محالات ودرول او یو چې بیخي نام د اخیستلو نه دی جرنل مشرف په نامه چې یادېدلو. خدای داسې سزا ورکړه چې ما په تاریخ کې دومره ذلیله سزا نه ولیدلې. 3 کاله په کټ کې پروت و، ساه نه ځنې ختله. د ده نه په تکلیف کې پروت و، سوالونه یې کول چې دې ساه ووځي یا یې نور مړ شي، هغه هم بړېدلونه د کټ نه نشو ټکېدلی. خو خدای پاک دوی هم نشانې عبرت جوړ کړل. هغه ځان ته لوی لوی محلات ودرول او آخري جرنل یې چې و جرنل باجوا 12 اربه ډالر یې د پاکستان د مطبوعاتو مطابق د ځان سره وړي دي او په بدل کې ما ته یتیمان پاتې شول، په بدل کې ما ته کونډې پاتې شولې، ما ته داسې کورونه دغې کام ته پاتې شول چې په کور یې سړي نه دي پاتې شوي. دا د پښتنو 6,700 کسان د هغې چې کومې کوروالې دي ښځې یې دي هغه یو تپوس کړي چې څومره خو دې راته ووایي چې ته کونډه یې که ته خاوند ژوندی دی، هغه به لیکل چې بیوه هو که بیوی هو، دا الفاظ به یې ورته لیکل. دغه یې په دې نه خبروي محترمو په دې خاوره باندې جنګ لا ختم نه دی. اوس نوې انګازې شروع دي، په غرونو کې دی او په سمو کې دی. د چین د امریکې جنګ په دې خاوره راغلی دی. ته به یو ځل بیا د آی ډي پي سره مخ کېږې، ته به یو ځل بیا د دغه واقعیاتو سره مخ کېږې. مرګ به دې هم وي، ذلیل به هم وي، ټیکسټرګی به هم وي، خو په مقابله کې یو انتخاب موږ ته شته دی. که مو غیرت وکړه او داسې په اتفاق لکه دلته چې د ټولو ګوندونو او د ټولو فکر خلک په یو ځای سره ناست دي، که داسې ورته په اتفاق وي والله نه دې وحشلی شي، نه دې ذلیل کولی شي او نه دې وړلی شي. نو د دغې په خاطر باندې دا جرګه راجوړه ده. دا اوس زما تقریر نه و، دا یوازې معلومات وي. زه به په خپل وار باندې د نورو تنظیمونو چې خبره وي زمونږ تنظیم به خپل موقف هلته کېږي. په دې نه پس یوازې د وسایلو معلومات هغه ډېر ټیم نه لګېږي، هغه به زر پېښ شي. په هغه نه پس به بیا ترتیب دا وي چونکې ډاکومنټري زمونږ پوره نه شوله. نو د هغې په بنیاد باندې د هرې پارټۍ مشر او د هرې ضلع مشر هغه یو ځل خبره کوي، خو څوک بسي نه. بیا به د هرې پارټۍ یعنې دلته سیاسي ګوندونه چې راغلي دي هغه بېل مونږ کیمپونه ورته سیټ کړي دي. د هرې پارټۍ خپل دی، داسې د هرې ضلع خپل دی. په هغه کې به کښېني، په دې مسایلو به یو لیکلی جواب راوړي چې دا یې حل دی. مونږ تقریبا دلته 20 کم و بیش پارټۍ او تنظیمونه موجود دي او 80 کم و بیش ضلع موجودې دي. دغه نه چې یو تن د دوی د ایجنډې په خوښه ایجنډه به دوی لیکي، دا سره خواښ کښې به سره کښېني، خپلې حل څوک یې څنډې ویني، کوم مسایل دي هغه به مخ ته سره کښېږدي چې کومو شیانو اشتراکیت ته مشترک دي په هغه به اتفاق وکړي. بیا به په شریکه نه به زه مخکې ځم، نه به بل مخکې ځي، نه به زه وروسته ځم، نه بل. دا به ټول بیا په شریکه باندې لایحه عمل هغه 80 کسان دی جوړ کړي. مونږ ته هغه قابل قبول دی چې څه هم وویل، خو چې یو مرکزیت داسې موجود وي، سیاست به د هر چا خپل وي، قومي او قبیلوي خبرې به د هر چا خپل وي، خو هغه څه چې هغه زمونږ د ټولو شریک دي هغه به زمونږ د شریک د ټول کار د ټولو پارټو او د ټولو ضلعو د قبایلي مشرانو یو سټینډ وي، ټول به سره به ولاړ وو. د دغې دپاره به خیر دی. یوه ورځ مو نن تېره کړه، پرون مو تېره کړه، یوه سبا ده. دا 3 ورځې تکلیف به تېر کړو، پر ځای د دې چې بیا 6 ورځې ژاړو. د خپلو ملګرو په جنازو باندې ته یقین وکړه د یو سیاسي لیډر دپاره تقریر ډېر اسان شی وي، خو چې د خپل ملګري د کټ سره ودرېږي هېڅ نه درنه جوړېږي. ولې ځان تر ټولو بېغیرته انسان ته ښکاري چې بېغیرته خو په دې یم چې زما نه مړی شوی دی او په زور په ظلم یې رڼا کړی دی. تاسې د هر
هر قبایلي مشر، تاسو د هر سماجي مشر، تاسو د هر د پیشې مشر او د هر سیاسي ګوند مشر چې کوم دی دا په دې باندې خفه کېږي په خپل ورکر باندې راشه چې د هر ګوند د هر ضلع دی زه ورسره اتفاق کوم، هغه هم ورسره اتفاق کړي. د ټولو ګوندونو په مخ کې یوه خبره کومه، د ټولو قبایلي مشرانو کېدای شي د ډېرو ملکانو دا ګیله وي چې د پي ټي ایم ملګرو موږ ته پیغور یا بد رد ویلي دي یا د ډېرو سیاسي ګوندونو وي. زه د ټولو په مخ کې ستاسو نه بخښنه غواړم پاتې که زما له اړخه زما د ورکر له اړخه ما خپل چیرې نه دي ویلي، خو که زما ورکر ویلي وي او که په دوی کې چا ویلي وي زموږ له اړخه معاف دي. یو بل ته به په ټول معافي وکړو، راتلونکی به سره ښکلی کړو. یو مو وطن دی، یو مو مذهب دی، یو مو ژبه ده، یو مو حالات دي، د دغې علاج هم په یو ځای کېږي. دلته ټیک په پارلمنټ کې به د یو بل اختلاف وي سره، په اسمبلو کې به وي، په سیاسي نقطه نظر به وي، قبایلي به وي، خو البته هغه څه چې د ټول قام شریک دي په هغه کې به اختلاف نه سره کوو. د دې دپاره دا جرګه ده. زه هیله لرم چې انشاءالله خلک به د یوه جوړه د تکلیف را سره کوي. اوس یوازې د وسایلو خبره کېږي، بیا په نمبر باندې خپل نامونه دلته ورکوي چې زمونږ له اړخه زمونږ د ګوند له اړخه به دا سړی تقریر کوي چې موږ دا ټول خبرې د دوی واورو. دوی هم معلومات لري، په هر څه معلومات لري، دوی به هم خبره کېږدي. موږ به ټول دلته هم ولیکو، بیا به په کیمپونو کې هم هغه سره شریک کړو. ډېره مننه. زه بیا هم وایم چې په دې پنډال کې ځوانان به کوشش نه کوي. زه تر اخره پورې وینم چې مشران ناست دي، خو بیا هم چې ځوانان وو دا د ځوانانو پنډال نه دی، دا د مشرانو دی. مننه کوم، خدای مو آباد لره. خو کام ډېر لوی په هیله دی، په هغه به بیا خبره